زړونو کې ژوندون مو پرې آباد دی هیواد دی هیواد دی هیواد دی او هیواد دی لسترو ګلانو او ویاړو برخمن دی وطن دی وطن دی وطن دی او وطن ارزخت لري پزړونو کې ژوندون مو پرې آباد دی هیواد دی هیواد دی. د افغانستان ملي ټلویزیون ډیرو قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. زه رفیع الله ارمان یم. زما هیواد خپرونې ته مو هرکلی کوم. دا خپرونه مو دا ځل د میدان وردګ ولایت بېسودو ولسوالۍ ته ځانګړې کړې ده. هیله ده تر پایه راسره ملتیا وکړئ. د دې ولسوالۍ د خلکو حال احوال له تاسو سره شریکوو. همتونو ګوالارې هوارې غرونه زموږ د مشهدونو رڼاوې مو شیندلې د وحدت د پر فکرونو. له مرکز میدان ښار څخه څه باندې 80 کیلومتره لویدیځ خواته د کابل بامیانو په لویه لاره د بابا غره په لمنه کې د حصه اول بېسودو ولسوالي موقعیت لري. دغه ولسوالي په 1943 هجري شمسي کال کې ایجاد شوې چې د اټکل له مخې اوس د وګړو شمیر له 14850 کسانو څخه اوښتی دی. د نوموړي ولسوالۍ شرق خواته جلریز ولسوالي، جنوب ته یې د دایمیردادو ولسوالي، شمال خواته یې د بامیان ولایت سنبل ولسوالي او غرب ته یې هم د بامیان ولایت پنجاب او ورس ولسوالۍ موقعیت لري. د بېسودینو ولسوالۍ اوسیدونکي په دري ژبه خبرې کوي. یاده ولسوالۍ که څه هم وچ او غرنی اقلیم لري، خو په ښکلا او صحرایي طبیعت کې یې دلته د بابا غرونو لړۍ او هلمند سیند سرچینه ځانګړی رول لري او اوسیدونکي یې د ساده او ابتدایي ژوند خاوندان دي. یاده شوې ولسوالي که څه هم په تیرو نظامونو کې د ځینو یاغیانو او غیر مسؤلو وسلوالو د خوندیتوب ځای و، خو اوس یې وګړي له شره په امان د هوسا ژوند خاوندان او له بشپړ امنیت څخه برخمن دي. امنیت که کاملا خوب است دیگه 100% امنیت ماورجاست. دیگه تغییراتی از هر نگاه تغییرات است، چون به خاطر تغییراتی مثلا موساد فعال است. شاید تصویر بیشتر ما ببینید نیسا که از این جای نیرو موساد فعال کردیم در چوکات امارات اسلامی فعالیت مونه. ادارات دولتی کلا فعال است، از سازمان مالی گرفته تا سرعت تا بخش معارف دیگه کلش. دیگه ما 100% از امارات اسلامی راضی هستیم. آمدن امارات اسلامی الحمدلله در سطح افغانستان تاثیر گذاشته در امنیتش و در ولسوالی‌های بېسودین، مخصوصا ولایت میدان وردک که مسیر مجلس بود. الحمدلله فعلا آرامی است، کدام مشکلاتی نیست، از نگاه امنیتی 100% راضی هستیم. یار انجینر صاحب محترم، تقریبا دغه لاس میاشتې کې چې زه دلته راغلی یم، نو مخکې یو څه پیښې وې، خو اوس الحمدلله داسې په آخره کچه باندې دي او داسې کومه زیاتې پیښې نه راځي. اوس زموږ د کوم کشفي ارګانونه قومنداني چې ده الحمدلله په دغو هغه کې ډېره توجه کوه، د خلکو د خدمت لپاره راغلي، د خلکو د خدمت کوشش کوه چې دغه شیان د هغه نه یوسي. نشي توکي لکه دغه مثلا دلته د تریاک او شای دغه نه کېږي، بیخي په دځا کې کرل کېږي نه، ولې نه راسي. یو بوټی ده د نمه په نامه ده، هغه بوټی بیا مخکې د موږ مجاهدینو نیولی ده، بیا داسې کومه پیښه نه ده شوې ده. د حصې اول بېسودو ولسوالۍ اوسیدونکو اقتصادي وضعیت که څه هم چندانې ښه نه دی، خو له خپل ژونده خوښ برېښي. د بېسودو ولسوالۍ د اوسیدونکو عایداتي سرچینه کرکیله او مالداري ده، خو دا چې د دې سیمې اقلیم غرنی او سوړ دی، نو ژمی یې د نورو سیمو په پرتله اوږد او سخت وي. دوی وایي د پسرلي لومړۍ او مني آخري میاشت هم د ژمي په موسم کې شمار وي، چې له امله یې 5 میاشتې د ډېرو واورو له کبله ښاري سیمو ته تګ راتګ له خورا ستونزو سره مل وي. بېسود چې د میدان وردګ ولایت د یوې بلې جلریز ولسوالۍ سره سرحد لري، همدلته د اونۍ مشهور کوتل هم شته چې د ژمي په موسم کې له واورو ډک وي. خو دا چې دغه لویه لاره بامیانو ته هم غځېدلې ده، نو حکومت ورته ځانګړې پاملرنه لري او وخت نه وخت یې واورې توږي. همدلته د هېواد په کچه د اوسپنې تر ټولو غټ کانونه هم شتون لري.
و ولسوالی سیول بسیود از نظر جغرافیایی آب و هوا یک ولسوالی بسیار سردسیر و برفگیر است که تقریبا 5 ماه اینجا زمستان است. اکثرا راه های مواصلاتی از قریجات و اطراف مسدود میشه، خدمات صحی رسانده نمیشه، مردم به خدمات صحی دسترسی پیدا کرده نمیتونه، در مراکز صحی آمد و رفت بسیار مشکلات داره. اینمی وضعیت کلی ولسوالی می باشه. د بهسودو کروندګر وایي د تیرو کالونو په پرتله سږ کال حاصلات ښه دي، خو له حکومته غواړي چې کرکیلې ته یې وده ورکړي او د ځمکو اوبولو ته یې یو منظم سیستم جوړ کړي. یه نمی دامداریه دیگه، مثل مال و گوسفند نگاه میکنه دیگه، یه نمی کشت کار دیگه چیز نداره، هیچ میوه اترا نمیشه اینجا، کشتم نکده کس دیگه. می رشقه است، گندوم است، مشونگ است، شخل همی چیزا کشت میکنه. یه نمی پتی شاید 40 سیر یا 50 سیر کنه دیگه رشقه اگه باشته هم مقدره زیاد نمیکنه. غیر از دیگه چی کاشته؟ غیر از دیگه رشقه است دیگه، چیز کچالو زد یک ذره کچالو کشت میکنیم دیگه، چیز نیست اینجا دیگه. نه بابا 40-50 سرش 9 سرایال هستیم دیگه، در خرید هستیم، مالداری داریم، تو دم خطیر میکنه مردم دیگه. خوبتر است نسبتا در سال کده از پارسال کده، این سال خوبتر یک ذره. یه بارندگی که نکنه اینجا که برف نزنه دیگه، غسیل نمیته دیگه، او نیست. امسال او خوبتر بود یک ذره مردم زیادتر کشت کردن دیگه، زیاد للمی است اینجا دیگه، این نداره کم ده اورید است، اوری دریا دیگه، این بخی للم است اینجا. همین مشکلات اقتصاد است، بیچاره ضعیف است. خاص همیشه که یک ذره کوشش کنه، یک بند برق یک او چاده مردم زمینداریش خوب شود. د دغه ولسوالۍ اوسېدونکي د حکومت له روغتیایي خدماتو هم خوښ دي. مریض داشتیم، نمی کلینیک آمدیم اینجا برای تداوی و دیگه در کلینیک دکترها هستن دیگه، دوا هم هستن دیگه، به خاطر امزی آمده بودیم کلینیک. خوب است، دوایش هم خوب است. من مریض بودم مالک دواش دم اینجا خوب است. آره به وقت میرسن تداوی منن، پیچکاری در او سرم در وقت چی تر منن، بسیار خوبه. بهسودیان که څه هم ښوونځیو ته لاسرسی لري، خو له حکومته په دې برخه کې هم ځانګړې پاملرنه غواړي. معارف ما بر فعلا معارف بخش ذکور ما در سطح ولسوالی سیول بهسود فعال است. متعلمین همه روزه در مکتب و درس‌های خود حاضر هستند و معلمین هم آماده تدریس است. په همدې مخه د میدان وردګ ولایت د پوهنې ریاست مسؤلینو په دغه ولسوالۍ کې قومي مشرانو، علماو او استادانو ته د عامه پوهاوي سیمینار چمتو کړی و او وعده یې ورسره وکړه چې د خپل توان په اندازه به یې د ښوونځیو ستونزې هم ورحل کړي. تاسو ته بهتره در معلومه ده، په 20 کاله کې چې کمې بودیجې وي، کمې پیسې وي، متاسفانه څه نه وسوي، په تعمیري چارو کې نه وسوي. زموږ استعداد تر پښو لاندې سوی، زموږ استادانو څخه کار نه واخیستل سوی، له ځوان نسل څخه کار نه واخیستل سوی، ځوانان نه وپول سوي. انشاءالله الرحمن موږ تر خپله توانه پورې، تر خپله وسه پورې هوډ لرو تر څو خپل شاګردانو ته، خپلو د وطن بچیانو ته سالمه فضا د تعلیم دپاره برابره کړو او د دوی دپاره ښایسته چاپېریال برابر کړو تر څو په ښه توګه باندې زده کړې پکښې وکړي. د بهسودو ولسوالۍ کلي یو له بله په لرې واټن کې واقع دي، خو ټولو سیمو ته یې غځېدلي پاخه سړک د تگ راتگ ستونزې هوارې کړي دي. سرک‌ها خوب است. سرک‌ها در قریجاتی که از قبلا از طریق وزارت انکشاف دیهات مردم واقعیت فعالیت کرده، کار کرده، در قریه خود سرک برده، ولی سرک‌هایی که مسیر کابل بامیان ازا یا کاملا سرک پخته است و مسافرین با بسیار آسانی و بسیار راحت میتونه در منزل مقصد خود برسه. و راههای فرعی در قریجات و قصبات نسبتاً احداث شده که از اون نظر مشکلات خیلی عمده نیست.
دا د حصې اول بهسود ولسوالۍ بازار دی چې د شهرک شای مردان په نامه هم یادېږي. په دې بازار کې ویل کېږي چې تر 10 پورې دوکانونه شته دي او د دې شاوخوا سیمو اوسیدونکي په دې بازار کې خپلې لومړنۍ اړتیاوې پوره کوي. په دې بازار کې هوټل او همدارنګه خوراک فروشیانې د مستریانو دوکانونه او همدارنګه هغه اړین وسایل چې په دې سیمه کې اړتیا ورته لیدل کېږي په دې بازار کې شته دي. والا در این بازار خود دکانای خشک فروشی است، میوه فروشی است، مغازه است. تقریبا 75% مشکل مردم مستری گیری گپا است. تقریبا 75% مشکل مردم حل میشه در این بازار. هتل است، تانگ است و وضعیت خرید فروش هم بد نیست. خب مشکل مردم 75% حل میشه. این بازار به نام بازار شهرک شای مردان یاد میشه. صبح که می ساعتای 6 بجه باز میشه تا امی خفتن باز است. هفت نیمه. دیگه منتها مواد خوراک است دیگه مشکل مردم هم چی مشکل رفت میشه دیگه. کلینیک تقریبا طول 18 سال میشه که ما در این ساحه کار میکنیم با مردم. حدود 250 قریه تحت پوشش کاوریج داریم. دیگه بیشتر شغل از مردم زراعت و مالداری است. زیادتر عایدات و معیشت خود همی از مالداری میگیره و از زراعت. منتها در سالهای اخیر که از یک ذره خشکابی هم است یک مقدار. گرچه از نگاه امنیتی فضل خدا به خوبش قبلا امنیت نبود اینجا. دیگه یک مقدار وضعیت اقتصادی مردم قدر خوب نیست، کم است. ما فقط برای مالدارا اینمی کدام حیوان مریض شد تداوی میکنیم و واکسینیشن میکنیم. حدود 200 چند قریه است میره فقط مالایش رو واکسین میکنیم، گوسفندا بزایش رو، گوایش رو. تشکر بدار که بر ما وقت دادین. اول خود معرفی بکنین. نام خداداد است، یکی از دکانداری بازار شهرک شای مردان است. خب تشکر. چطور است کاروبار اینجا؟ چطور است وضعیت بازار؟ چطور است مردم چی چیزا را ضرورت می داشته باشن و در این بازار چی چیزا یافت میشن؟ در این بازار از تولید خود منطقه میگی یا در مجموع کدام ضروریات مردم اینجا رفع میشه؟ اینجا از تولیدات منطقه خو اینجا هیچ چیزی نیست. کلش از کابل میاریم. از کابل که میارین چی چیزای ضروریات مردم روزمره را اینجا رفع میشه؟ اینجا فقط آرد است و روغن و برنج و همین چیزا است، مواد خوراک است. و گفته میتونین که این بازار چند دکان داره و بر چقدر قریه است و چقدر مردم در این بازار میاین؟ از کدام قریه ها میاین؟ در اینجا حدود یک 20-25 دکان است از هر شق، از مستری و خوراک فروشی و دیگه قریه جا هم حدود یک 20-25 تا 30 قریه است. زیادتر بازار مسافر است. مسافرها از جای دیگه میان؟ بازار هم مسافری که دم هتل برای غذا خوردن توقف کنه باز همینجا بازی سودا رو میخرن. معمولا کدام مسافر از ایرا عبور میکنن و کجا میباشن؟ چیز است مسافرین دایکندی و دایزنگی و اسیدوم بیسود هم اینجا است. خب در این بازار طبعا که هتل هم است برای مسافرین؟ هتل است، هتل شورس فعال است. و جایای تفریحی و جایای تاریخی از این ولسوالی کجا است؟ به نام چی است؟ در این بازار تو جای تاریخی نداره. در بسته ولسوالی؟ در بسته ولسوالی من خوب بلد نیستم دیگه تو جای تاریخی غیر این کوی بابا را که تاریخی است دیگه ما بلد نیستیم. خب تشکر که بر ما وقت دادین. میتونین از طریق کامره رادیو تلویزیونی ملی افغانستان برای مردم افغانستان، برای هموطنان خود پیامی داشته باشین؟ کدام پیام خاص نداریم دیگه، هم صلح و آرامی رو می‌خوایم دیگه. بس. تشکر که وقت دادین. خداحافظ. خدمات خود اینجا از قبیل غذا، از قبیل کباب، پلو، قرمه چیزا است. مسیر راست مثلا شکر است که کار مثلا چیزی کمتر است. مثلا چیزی کمتر است. خوب است، شکر است. دیگه در قسمت واز بودن هتل از می صبح که ملازان واز است تا 10 شب ان شاء الله بیخی واز هستن. شب مگه مسافر بیاد مشکل نیست برای ما. هستیم در خدمت. مسافرین سه دوی بیسود میای پیش از یک موتورای دایکندی از این راه از این مسیر میرفتن. فعلا اما نیست به خاطری که او سرک راه بامیان که پخته است از او را میره
اینجا مقصد ایسه اول بیسود ایسه دوی بیسود میایم رفت آمد دارم، تردد داره. خدا را شکر قلیمت است. جای شو اتاق داریم، این سالون هم است، کلش خدمت مردم است. جانا د حسیوال بیسود ولسوالۍ مسؤلین هم خوښ دي چې خلک ورسره همکار او ملاتړي دي، خو دوی هم له حکومته د یادو ستونزو د حل غوښتنه کوي. با حاکمیت امارات اسلامی یگانه چیزی که بسیار از نظر مردم هم قابل قدر است و حکومت هم روی از او توجه بیشتر نموده موضوع امنیت است که ما پیشتر هم اشاره کردم و با در نظر داشت امنیت کاملی که فعلا چی داره حاکمیت داره، متاسفانه اشتغال زایی بسیار کم است، محدود است. مردم از نظر اقتصادی دچار فقر و نیازمندی شدید است و این یگانه خواست مردم است. دولت اسلامی و امارت اسلامی است که برای مردم ایجاد اشتغال شود، در قسمت انکشاف توجه شود. مثلا ما سرک نیمکاره داریم، هم سرک عمومی که به هرات وصل میشد در زمان جمهوریت کار زیادی صورت نگرفته. همین یکی دو موردی که قرارداد شده، همین هر دو قراردادم نیمکاره باقی مانده. یگانه خاصی مهمی که مردم داره از دولت اینمی اکمال همی پروژه هاست. در قسمت توجه در قسمت زراعت مردم انتظار دارن، در بخش صحی در کمبوداتش رسیدگی شود. دیگه اینمی تغییرات فقط آمده ذهنیت مردم نسبت به نظام بسیار مثبت است، مخصوصا در قسمت امنیت. فقط مردم اشتغال میخواهد، کار میخواهد که از فقر و نیازمندی بیرون شد. لسترو کلاګانو ویاړو برخمن دی وطن دی وطن دی وطن دی او وطن دی المرینی پلوشی مو نتیجه د همتونو گوالار هوار غرونه زمونږ د مشهدونو رڼاوې مو شیندلې د وحدت د پر فکرونو ستونزمنې سړې لارې مو د افغانستان ملي ټلویزیون قدرمنو لیدونکو او زما هیواد خپرونې ځانګړو مینوالو له بهسود ولسوالۍ څخه زموږ نننی ریپورټ همدومره و. له خپلو ګرانو همکارانو وحید الله سعیدي او محبوب الله سروري څخه د زړه له تله مننه کوم چې د دې ریپورټ په چمتو کولو کې راسره ستړیاوې وګاللې. تر بل ریپورټ پورې چې بیا هم ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو، تاسو ټول لوی خدای پاک ته امانت سپارو. هر چېرته چې یاست ورځې شپې مو نیکمرغه. د الله په امان. لري په زړونو کې ژوندون مو پرې آباد دی، هیواد دی هیواد دی هیواد دی او هیواد دی. لسترو کلاګانو ویاړو برخمن دی وطن دی وطن دی وطن دی.